د ټولې دنیا فوجیان د یو طرف ته شو، زما د یو فوجي ویښته سره نه برابر وو. دا ایمانان ویم، دا عقیدتن ویم، دا اسلامن ویم او دا د اسلام حکم دی. زه افغان یم، د دې ملک یم، د دې وطن یم، دا مې خاوره ده، دلته به مرم، دلته به ژوند کوم، دلته به زندګي کوم. اردو ما دپاره امنیت لري، پولیس ما دپاره اهمیت لري، امنیتي ملي ټول سربازان ما دپاره اهمیت لري. ماشومې حلال دي، په خپلو ځوانانو غږ کوم چې د دې کوتاو بوتاو خلکو په خبرو مه تېرېږئ. دا شوروا خواړه، شلغم خواره او دا ټیپر خواره دوی نه چې بله لار خطا شي بیا دا خبرې. هر عالم، هر امام، هر شیخ الحدیث چې د خپل هیواد سره مینه نه لري او د خپل هیواد ملي شتمنیو ته د هغې ارزښت ته قایل نه وي، د خپل هیواد تمیمت ارزي ته قایل نه وي، د پسې مونځ نه کېږي چې هر چا پسې مونځ وکړه دا مونځ دې خپل راوګرځئ. تاسو باور سیرت صاحب محترم وکړئ، هغه ورځ په ما باندې ډېره سخته تېرېږي چې زه یو سوالګر چېرته وګورم او زه هغه ته څه شی ورنه کړم که زما په وس باندې پوره نه یا نه وي راسه سخته په ما باندې ورځ تېرېږي، هغه شپه را باندې سخته تېرېږي چې چېرته یو سوالګر وګورم خلک یې ورټي، خلک یې وربړئ، خلک یې وځوړئ، د موټر پسې نښتئ، د موټر دروازې پسې نښتئ، ځان سره یې کش کړي، لاندې یې وغورځئ. یعنې هېڅوک نشته چې تر 10 بجو یا تر 11 بجو د ماشومانو پوښتنه وکړي چې دا چا بچي دي چې دا په دې ښار کې ګرځي او دا سوال کوي.